قاری صاحب یو تاسو مې کولو من كنت مولا فعلي مولا ولا مطلب څه دی؟ من كنت مولاه دغه روایت دومره نه ده او دا روایت دومره نه ده ښه داسې روافض او مجوسیان هم دا روایت را اخلي اول خو دا روایت د دوی په ټول مذهب کې په صحیح سند سره نسته اول خو همدغه روایت نه ده په ټول مذهب کې په صحیح سند سره دوی نه لري دا روایت د اهل سنت و جماعت په کتابونو کې راغلی ده ټول همدومره نه ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه ته په غدیر خم کې بیا له غدیر خم نه مخکې سبب د غدیر خم څه شی وو نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام د هغه صحابه و د علی رضی الله په منځ کې مخالفت راغلی و نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل صحابه وته انا اولى بالمؤمنین من انفسهم نو دسی دی روایت الفاظ راځي بیا ورسته نبی علیه السلام وای من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه نو نبی علیه السلام ورته وی دی چا زه دوست ما سره محبت دوستی کې هغه د علی سره دوستی محبت وکړي بیا ورسته روایت کې راځي دا دومره جمله یا الله سے څوک دوستی ور سره کوي ته دوستی ور سره وکړه یا الله سے څوک دښمنی ور سره کوي ته دښمنی ور سره وکړه نو مطلب آلته د محبت او د دوستی ده صحیح ده قاری صاحب یو بل تاسو مې کولو د کافرانو یو مو ته مخکې جماعت هم کوي او شیګان کافرانو دي هغه پسې مو جماعت کول جایز ده که نه جایز څه شی دلته کې سعودي کې موږ سره یو سني قاری صاحب دی که نه هغه چې شیګان کافران نه دي ښه تاسو ته په څه وجې کافران یې وجې لکه ما پوه کړو څه وجې نه کافران دي هغه ته څه جواب ورکوم په څه وجه باندې او چې شیګان په څه وجه کافران دي لکه تاسو ته چې دا کافران دي لکه څه وجه ده هغه خپل راولې زه خبرې ورسره وکړم ښه ورځه په خیر صحیح ده اللهم مرسی شکریہ ډېره نور جانان مهرباني مایک مخلاص کړه السلام علیکم قاری صاحب وعلیکم السلام څنګه ښه جوړنده والون خدي په خپل ښه مهرباني وکړه قاری صاحب په دایوه خبره ډېر ښه پاشه انڅ ویډیو زیاړې دغه کې کړي دي ما بندوي قاری صاحب تکراری خبرې دي هغه باندې تاسو وضاحت وکړه ها رسول خان د مهرباني السلام علیکم قاری صاحب وعلیکم السلام قاری صاحب څنګه جوړې قدرمن سي سفر نه بخیر راغلې الحمدلله تاسو ښه یاست غي الحمدلله قاری صاحب شکر ده قراری ده شکر ده ولا قاری صاحب بیا دې ظالم الله مو قدرمن سره لړې قدرمن سلام ته راوختم بس مننه بارك الله فيكم الله خوشاله مخم خالم خوشاله الله خوشاله مهرباني خان مایک د خلاص السلام علیکم وعلیکم السلام مولوی صاحب هغه ورځ چې ما ستاسو پوښتنه وکړه چې د مور پلار حق دی چې زامنو ته واده وکړي هغه بیا ما ته ویل وایي خالي پر لورانو حق شته په نارینو یې حق نشته په پښتنو کې نشته ځکه پښتنو په پښتو ایمان راوړی ده په شریعت په دغه ځای کې ایمان نه ده راوړی ښه او ځان دې مرسي په دا کوم پښتانه سیدی دا پښتانو سره په هغه په پښتني تاسو ته وای نه په دین باندې تاسو ته نه وای مخکې تاسو ته ویلي چې پښتنو په هغه دین ایمان نه دراوړي چې تاوانې پکې وي په هغه دین ایمان راوړي چې ګټه یې پکې وي نه نو لور خو به خود دی ودوي ځکه په لور خو پیسې اخلي خرڅوي نه په لور پیسې اخلي خرڅوي نو په دغه ځای کې ایمان ور باندې راوړی نه اما پښتنو په هغه ځای کې ایمان نه دراوړي چې هغه د دین پکې تاوانې وي د څه شي د دین پکې تاوانې وي ښه
راځي په خیر راځي بارک الله فیکم. حمید مهرباني مایکون خلاص کړه. خانجان دی وغږی زه اوس به وغږیم. خانجان کوم یو ده؟ خانجان وایا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. قاری صاحب محترم ټول خدای دې وکړي چې روغ او جوړ واست. البته زه کله ډېر نه راخېږم تاسو ته، اما لایفونه ویډیوګانې مو ګورم. دا ځل مې د اخرنۍ څو جنجالي ویډیوګانې ولیدې، مالې راشه وروخېږه هغه دلته چې څه تېرېږي البته په اروپا کې هغه حالات ورته ووایه چې څه مو په سترګو لیدلي دي. چې آیا دغه ستاسو لایفونه اسلامي او شرعي خپرونې څومره مثبت تاثیر لري دلته او لرلی دی؟ ګورئ قاري صاحب محترم، څو قسمه خلک دلته اوسېږي. ځینې خلک دي چې هغه چټ بې سواده موږ راغلي یو د افغانستان نه، یعنې هغه فرضي او هغه دیني علم دومره هم نه دی چې موږ عقیده ورباندې ډېره ښیي او پخیي. حتی په دې هم نه پوهېږو موږ بعضې وخت کې چې هغه لیدلو سترګو حال درته وایم که نه. کوشش داسې کوو ویاړ او افتخار مو دا چې هغه کټر انګریز یا کټر فرانسوی یا هغه غټ کافر ته ځان ورنږدې کړو او د هغوی سره خواخوږي ولرو، د هغوی سره فرض کا مړ او ژوندی ولرو او په دې ویاړو. ځکه پرې ویاړو چې په اسلام کې معلومات نه لرو که نه. بدبخته د عقیده مو صحیح نه ده که نه. بل ځینې شعوري کسان دي، نه پوهېږم یا پخوا ډېر راغلي دي د ډلو ټپلو ډلګیو دغه سیاسي دغه ډېر زیات تیر شو په افغانستان کې. راډیوګانو بل سره کار کوي، هغوی یا متاثره شوي دي یا په افغانستان کې کوم دغه لري، کوم اړخ لري چې د هغوی سره هغه خپل تعصب ساتي که نه. نو بیا کوشش کوي چې مولایانو علما او دین او د دغه ته چې دی په شکل په غیر مستقیم ډول سره دوی سره خپل تعصب وښیي. ځینې بیا داسې دي چې هغه بیخي هغه خپل څرنګوالي نه او اصلیت نه دلته ورک شوي یاستو. هغه نو وجې معلومې دي که نه، تاسو او دغه اکثره چې دلته اوسېږي په دې ډېر ښه پوهېږي. خو زما اصلي پیغام دا دی په والله بالله چې دغه کومې خپرونې د اسلام دپاره د عقیدې دپاره او کوم سیرت او کوم د قرآن ترجمه او نورې کېږي دا ډېر زیات مثبت تاثیر لري په کورنیو کې، ماشومانو ته، زنانو ته، ولا خپل اصلیت ورپېژني، ولا داسې معرفي کوي چې زه څوک یم، ولې مسلمان یم، اسلام څه شی دی، احسان څه شی دی، عقیده څه شی دی، د بخښنه غواړم د اطاعت او د عبادات هغه فضیلت څه شی دی. بالکل موږ دلته ولیدل په سترګو، ولا ما داسې خلک ولیده د افغانستان نه مې پېژندل او دلته مې البته نږدې نه ونه لیده، په ویډیوګانو کې مې ولیدل چې د دې خلکو سره هدیرې ته لاړ شه او مړی ښکته که او ګلان کېد او چې هغوی کوم کارونه کوي هغه پېښې وکړه. او بیا په دې ویاړ وکړه. هغه وجه دا ده چې دغه سر مې د دغه نه خالي ده که نه، د اسلامیت نه او د عقیدې نه خالي ده که نه، بېسوادي ده که نه. خانجان صاحب د زړه سره الله جل وعلا او دا په دې خاطر بخښنه غواړم، دا په دې خاطر نه چې ولا دا شاید اول ځل وي چې هغه کرونا کې بیا نه یم ختلی. دا په دې خاطر مهرباني وکړئ هغه لوګرالنډ کې خلک انتظار دی ډېر. نو ډېره مننه. دا اوس شاید قاري صاحب پیغام اخیستی وي او خدای دې وکړي چې چاخوان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هلته ویښ کېني هلته سړی نوم یې ته ولاړې بخښنه غواړم قاري صاحب دغه کې په دې نوم یم، په دې ایمیل مې البته په دې نوم جوړ کړی او هغه دا ټیک ټاک اوس په دې لرې کړه. دا مایک خلاص نیولې ده، لرې کړه مایکونه خلاص مه پرېږده. ما ته مسؤلیت راکړه، ما مسؤلیت ختم شوی، زه ناست یم خو ماسې مسؤلیت نشته. هغه خو لاړو. رایډر مهرباني وکړئ. السلام علیکم قاری صاحب، ښایست په خیر یاست؟ صبر وکړه. وعلیکم السلام. بې ځایه وخت چاته وخت مه ورکوي، هغه د بل ملګري خبرې پاتې دي. هغه جنریټر قاری صاحب چالان مخکینه ابو حسنین صاحب دا یې تا مسؤلیت. خبره داسې ده دغه مخکې سجان خان ورور راغلی یونایټډ صاحب رب مو سرلوړي قدرمن او عزتمن کړه
الله دې خوشحالي ژوند درکړي هغه نورو ملګرو دین پیغامونه راته رسول دي تاسو د خفګان او د تاسو د پریشاني دا قصې داسې نور غوندې د زمري غوندې ارادې په ځان کې پیدا کړي ښه د زمري غوندې داسې ارادې به په ځان کې پیدا کوو چې د کلیسا مزدوران څه کوي چې د دنیا د دین دښمنان سره را یو ځای سم بیا به هم په سرلوړي باندې به د خپل پیغمبر د ناموس او د صحابه او د مؤمنانو د عقایدو دفاع به کوو ښه دغه مخکې ورور چې راغلی و د موږ الحمدلله ثم الحمدلله د سیرت خپرونې هم روانې دي او همدغه شان د عقیدې خپرونې او درسونه هم روان دي د سیرت خپرونې هم روانې دي او د عقایدو خپرونې هم روانې دي هغه ډېر مؤمنان مسلمانان استفاده ځینې کوي نن تاسو ته یوازې د سیرت 12مه خپرونه غالبا د موږ په د اکاونټ کې نشر سوې ده المؤمن دارالحفاظ نو الته ورسره د المؤمن دارالحفاظ یوټیوب پاڼه راغلی ده نو تقریبا 12 درسونه دي د سیرت د ابراهیم علیه السلام نه را شروع دي هغه ډیر مهم درسونه دي د ټولو مسلمانانو لپاره نو ان شاء الله سبا به د موږ د 14 درس وي د سیرت او همدغه شان لسم درس به د عقیدې وي که خدای کوي که مولانا احمدي صاحب خبر اوس د مخ خپرونې شروع دي اوس ان شاء الله نو بل دا داسې دغه عام مسلمانانو ته وایو چې د دین ترڅنګ نو د عقایدو حفاظت به مو وي د دین ترڅنګ پاتې کېدل د دین د خلقو ترڅنګ پاتې کېدل داسې بنایي چې په یوه خبره یا دوه خبرې په میډیا کې درته راځي او بیا په دین کې هم شک درته پیدا کوي په اعمالو کې هم شک په عقایدو کې هم شک ځکه د دین د دښمنانو هدف همدغه ده چې تاسو څنګه د دین په خلقو باندې شکمن سئ یا په خپل دین شکمن سئ په عقایدو کې تزلزل درته پیدا کړي شک درته پیدا کی نو په دغه اسانی سره مو بیا له ایمان هم خلاصوي الله دې موږ تاسو نجات نصیب کړي ښه نو قدرمن سي راځي یو کس راځي په خپل وخت باندې څنګه درته اخیستل کېدل مایک خلاصوي به نوبت مرزه او قبل وری به نوبتي چا وکړه بیا پیسه په سينور خرابېږي راځي په خیر